د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه د افغانستان او نړۍ د حالاتو ترڅنګ د اسعارو بیې هم درته وایم، نو د ویډیو تر اخره راسره اوسئ ترڅو خبر شئ. حمدالله محب هغه خبرې چې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی حمدالله محب د پاکستان د وسلوال پوځ د لوی درستیز جنرال باجوا سره په ابوظهبي کې کتلې دي درست نه دي او هیڅ داسې لیدنه نه ده ترسره شوې. د پاکستان نوی چل افغانانو کالداري ما اخلئ او ما کالداري کور او په صرافۍ کې ساتئ. اوس پاکستانیان کوشش کوي چې خپلې روپۍ په ډالرو بدلې کړي. دوی پوهیږي چې په لنډ وخت کې کالداره له تاوان سره مخ کیږي، نو دوی اوس دوه ګټې کول غواړي چې یو ګټه یې دا ده چې خپلې روپۍ په ډالرو بدلوي او ډالر به ساتي، خپله سرمایه به خوندي کړي، او بله ګټه یې دا ده چې افغانان به له غټ تاوان سره مخ کړي. فوټبال د راپورونو له مخې د افغانستان د انجونو فوټبال ملي لوبډلې په پرتګال هیواد کې خپل تمرینات پیل کړي دي. ښځینه قاضیانې د یونان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 26 ښځینه قاضیانې او وکیلانې چې له افغانستان نه دې هیواد ته رسېدلي تر هغو به دې هیواد کې وي چې په لویدیځو هیوادونو کې منل کیږي. یوناني رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې دغه ښځې له خپلو کورنیو سره پرون اتن ته ورسېدي. هرات مولوي حاجي اثر د هرات د نوي امنیه قومندان په توګه معرفي او دنده یې پیل کړه. د هرات ولایت مقام وایي تر دې وړاندې مولوي عبدالعزیز انصاري د هرات د امنیه قومندان په توګه دنده ترسره کوله. او اوس هم د اسعارو بیه 1 امریکایي ډالر 1 افغانۍ، 1 یورو 115 افغانۍ، 1 انګلیسي پاوند 101.50 افغانۍ، 1 استرالیایي ډالر 4 افغانۍ، 1 کاناډایي ډالر 80 افغانۍ، 1 سویسي فرانک 95 افغانۍ، 1 سعودي ریال 3.50 افغانۍ، 1 د ترکیې لیره 10.80 افغانۍ، 1 د اماراتو درهم 24.10 افغانۍ، 1000 هندي روپۍ 1090 افغانۍ، 1000 پاکستانی روپۍ 1504 افغانۍ، 1000 ایرانی تومان 3.0 افغانۍ. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. دا د نن ورځې د اسعارو بیې او تازه مهم خبرونه چې موږ له تاسو سره شریک کړل. زموږ د همداسې نورو ویډیوګانو لپاره د سولا افغان یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.